Number 1. Ablution. اودس. زما اودس شته. I have ablution. Avoid. مخنیوی کول. موږ باید د کورنۍ جنگ مخنیوی وکړو. We should avoid a domestic war. Earthquake. زلزله. تیره شپه سخته زلزله وه. There was a hard earthquake last night. Broke. غریب، بیچاره. هغه ډیر غریب ده. He is very broke. Cage. قفس. قفس یا پنجره. زه غواړم چې خپل طوطي ته یو پنجره واخلم. I want to buy a cage for my parrot. Catapult. لینده. ستا سره د ماشومتوب لینده شته؟ Do you have a catapult of childhood? آیا ته د ماشومتوب لینده لرې؟ Brag. غورې کوله. پیژنم دې غورې مه کوه. I know you don't brag. Hesitate. زړه نازړه کېدله. راځه مه زړه نازړه کېږه. Don't hesitate, come on. Lie. دروغ ویل. Are you lying to me? آیا ته ما ته دروغ وایې؟ Obey. غاړه ایښودله یا تابعداري کوله. موږ باید اسلام ته غاړه کیږدو یا تابعداري وکړو. We should obey to Islam. Saint. بزرگ یا ولی. هغه یو ډیر غټ بزرگ ده یا ولی ده. He is a big saint. پیو. پخول. دوی باید د ښار په شاوخوا کې سړکونه پاخه کړي. They should pave roads around the city. Satan. شیطان. شیطان زموږ دښمن دی. Satan is our enemy. Storm. طوفان. تیره شپه طوفان و. There was a storm last night.
There was a storm last night. Thirsty, thirsty, تږی. زه ډېر تږی یم. I am very thirsty. I am very thirsty. Blanket, blanket, کمبله. ماته یوه کمبله راوړه. Bring me a blanket. Bring me a blanket. Bricks, خښتې. زموږ کور د خښتو څخه جوړ شوی ده. Our house is made of bricks. Our house is made of bricks. Cylinder, cylinder, د ګیس ډبه. د ګیس ډبه یا سلنډر د ګیس څخه ډک کړه. Pull the cylinder from gas. Pull the cylinder from gas. Ladder, ladder, زینه. بیړه وکړه یا ژر کړه زینه راوړه. Hurry up, bring the ladder. Hurry up, bring the ladder. زر کړه یا بیړه وکړه زینه راوړه. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.